بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. د عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت دی، فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی: زمان وروسته به خپل ځان ته ترجیح ورکول او داسې نور ډیر کارونه به پیدا شي چې تاسو به یې بد ګڼئ. صحابه کرامو عرض وکړو: اے د الله رسوله، تاسو موږ ته څه حکم کوئ؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: تاسو هغه حق ادا کوئ کوم چې د نور خلقو په تاسو باندې دی، او د الله جل جلاله نه د هغه حق سوال کوئ کوم چې ستاسو دپاره افضل دی.